د کهانۍ شروعات د انډي نومي کس نه کیږي کوم چې د خپلې ښځې او ماشومې لور سره یو کښتۍ کې اوسي. په اصل کې دنیا ته د زومبیز وایرس راغلی دی د کوم په وجه چې دیو د زومبیزو نه په پټه دې کښتۍ کې اوسي. یو ورځ د انډي نظر په یو دوه ماشومانو باندې ولګي کوم چې د اوبو په غاړه باندې لوبې کوي. انډي ورته आवाज ولګوي خو د ماشومانو پلار ورته تماچه وښیي. په دې سره انډي ګبراو شي او واپس دننه لاړ شي. خیر د شپې نه انډي د خپلې ښځې سره ناست وي نو د دې ښځه ورته وایي چې موږ سره خوراک کم دی او موږ له دا کښتۍ پرېښوستل پکار دي. خو انډي ورته وایي چې په ځمکه باندې ډېره خطره ده او دلته کې موږ محفوظ یو ولې چې په ځمکه باندې هر طرف ته زومبیز دي او موږ سره ماشومه لور ده. د دې وجې نه موږ له دلته کې پاتې کېدل پکار دي. خیر په سباله باندې دیو روان وي نو د انډي نظر په یو ماته کښتۍ باندې ولګي. دا په یو وړه کښتۍ کې دلته لاړ شي. دې کې دا د خوراک څښاک سامان کتل غواړي او بیا چې دې کښتۍ ته ور واوړي نو دننه دې ته د خوراک ډېر څیزونه میلاو شي. خو په دې ټیم کې دا د یو زومبي اواز واوري. د انډي دا خیال وي چې دا به صرف د دې وهم وي او بیا دلته نه سامان راواخلي او واپس خپلې کښتۍ ته راشي. د انډي ښځه په دې باندې ډېره خوشحاله وي ولې چې دیو ته د 3 میاشتو خوراک میلاو شو. بیا خپل خاوند ته وایي چې ته اوس آرام وکړه. د دې نه بعد د انډي ښځه دغه کښتۍ ته ورشي. دا نور سامان هم دلته نه راوړل غواړي خو د دې قسمت دومره خراب وي چې د کښتۍ کې یو زومبي موجود وي او د انډي په ښځه باندې حمله وکړي. لږ ټیم پس چې د انډي سترګې کولاو شي نو خپله ماشومه لور راواخلي. خو دې ټیم کې دا د کښتۍ په فرش باندې د وینې نشانونه وویني او بیا چې ګوري نو د دې ښځه یو زومبیز خوړلی وي. په دې سره دواړه ډېر ګبراو وي ولې چې په 48 ګنټو کې به د دې د ښځې نه یو زومبي جوړ شي. خو انډي خپلې ښځې ته تسلي ورکوي ورته وایي چې ته څه فکر مه کوه موږ به اسپتال ته لاړ شو او ستا علاج به وشي. بیا د دې زخم وتړي او د کښتۍ نه بهر راوځي. دیو د اسپتال طرف ته روان وي. د څه مزل نه پس دیو ته یو ګاډی میلاو شي خو دې کې تیل نه وي نو انډي دې ګاډي کې تیل اچول غواړي. په دې ټیم کې یو زومبیز د دیو طرف ته را روان وي. د انډي نظر چې په دې باندې ولګي نو ډایرکټ ګاډي کې کینی او دلته نه وتښتي. د څه مزل نه پس انډي ګاډی ودرئ او د دې ښځه د ګاډي نه کوزه شي. دا خپلې ماشومې لور ته ډایپر بدلول غواړي خو دلته کې اچانک په دې باندې د وایرس اثر شروع شي او لاندې په ځمکه باندې راوغورځېږي. د دې د خولې نه وینه روانه وي او بیا چې لږ ټیم پس په هوش کې راشي نو خپل خاوند ته وایي چې تاسو دلته نه لاړ شئ ولې چې زما طبیعت په خرابېدو دی او ډېر زر به مانه یو زومبي جوړ شي. خو انډي خپله ښځه په داسې حالت کې پرېښوستل نه غواړي. دی په ګاډي کې کینی او بیا د ګاډي د دروازې لاک مات کړي چې د دې ښځه بهر ونه دانګي. د دې نه بعد انډي دوباره ګاډی روان کړي. د څه مزل نه پس د دې مخکې یو زومبي راشي. انډي ډېر په مشکل سره زومبي بچ کړي خو د دیو ګاډی د یو ونې سره وجنګېږي. بیا چې انډي خپلې ښځې ته وګوري نو د دې د ښځې نه یو زومبي جوړ شوی وي. د دې نه مخکې چې انډي خپله لور د ګاډي نه وباسي د دې ښځه په یو چک ولګوي یعنې دا هم انفیکټډ کړي. خو بیا په څه ناسه طریقه باندې خپله لور د ګاډي نه راوباسي. انډي ډېر زیات خفه وي خو دا خپله لور په هر حال کې یو محفوظ ځای ته رسول غواړي. د دې وجې نه دا په سټاپ واچ کې د 48 ګنټو ټیم سیټ کړي او بیا خپله لور راواخلي او دلته نه روان شي. د څه مزل نه پس دا یو زومبي وویني. دا هغه زومبي وي د کوم په وجه باندې چې د دیو ګاډی جنګېدلی دی. انډي دې ته ډېر غوسه وي نو دا یو ډنډه راواخلي خو دې نه مخکې چې دا په زومبي باندې غوزار وکړي دلته کې یو وړه ماشومه راشي د کمې نوم چې ټومي وي او ورته وایي چې دا زما پلار دی دې ته نقصان ونه رسې او بیا خپل لاس وینې کړي او وینه په یو ونې پورې ولګوي نو د دې پلار د دې په وینه پسې ور روان شي. د دې نه بعد انډي یو ټاون ته ورسي کوم چې دې ته خپلې ښځې خوستلې وي. دلته کې دا یو سکول ته دننه شي نو دې کې یو ټیچره موجود وي. دا د انډي په زخم باندې پټۍ وکړي او ورته وایي چې تاسو دلته کې پاتې کېدی شئ. انډي خپله لور دې سره پرېښوستل غواړي خو دا ځای هم د دې د لور دپاره محفوظ نه وي. دې خوا په ځنګل کې موږ د ټومي مور وینو کومه چې په ټومي پسې ګرځي خو ټومي د خپل پلار سره دومره مینه کوي چې د زومبي باوجود د دې خیال ساتل غواړي. دا خپل پلار د خپلې مور او د خپلې قبیلې نه لرې ساتل غواړي چې د دیو د قبیله د دې پلار مړ نه کړي. دې په ځمکه کې یو کډه جوړه کړې وي کوم کې چې خپل پلار ساتلی وي. دې خوا د انډي طبیعت په خرابېدو شي په دې باندې د وینې الټې ولګي او بیا بېهوشه شي. خیر په سباله چې د انډي سترګې کولاو شي نو خپل سټاپ واچ ته وګوري. دې کې 32 ګنټې ټیم پاتې وي نو دا د خپلې ماشومې لور سره دلته نه روان شي. د څه مزل نه پس دا یو ګاډی وویني او بیا چې د دې خوا ته ورشي نو دې خوا یو کس دې ګاډي ته پروت وي. دې سره لاس کې ټوپک وي او اچانک د دې طرف ته ډز وکړي او د انډي شاته یو زومبي وولي. دا کس په غټو غټو سلنډرو کې راګیر وي او انډي ته وایي چې ما نه دا سلنډرې لرې کا. بیا ورته د ګاډي چابینې ور وغورځوي
نو انډي د رسۍ په مدد سره دا سلنډر لري کی. د دې نه بعد دا کس خپلې ټیکانې ته بوزي. دلته کې د دې ښځه هم وي. خیر د انډي ماشومه لور د دې کس د ښځې سره ډیره خوشحاله وي. په دې باندې انډي ډیر خوشحاله شي او بیا د ځان د وژلې فیصله وکړي. خو دې نه مخکې چې دا خپل ځان مړ کړي دلته کې هغه جینۍ راشي او ورته وایي چې ته خودکشي ونه کړي. ولې چې کم کس باندې ته دومره یقین کې نو هغه یو ډیر ظالم انسان دی او زه د هغه خپله ښځه نه یم. په اصل کې دې کس زما خاوند وژلی دی او زه دې سره قید یم. ستا لور به د دې سره محفوظ نه وي. د دیو د خبرو په دوران کې هغه کس راشي او د دیو دا ټولې خبرې واوري نو په انډي باندې غزار وکړي او بېهوشه کړي. لږ ټیم پس چې دا په هوش کې راشي نو ګوري چې یو پنجره کې ګیر دی او دې سره ټوني هم موجود وي. د انډي سره چونکې ټیم کم وي نو دا دلته نه د وتلې پلان جوړ کړي. دا د غوښې یو ټوکړه په رسۍ باندې وتړي او زومبیزو ته ورغوزار کړي. زومبیز چې د غوښه باندې حمله وکړي نو دا رسۍ راکش شي په کم سره چې دا ګیټ اوچت شي او دواړه دلته نه وځي. په منډه باندې دیو دا جینۍ رازاده کړي او ماشومه راواخلي او دلته نه وتښتي. خو د دیو د تښتېدو په ټیم کې دا ظالم انسان راپاسي او دا د بره نه په انډي باندې ډز وکړي. خو د انډي مخکې دا بله جینۍ راشي نو ګولۍ په دې باندې ولګي او مړه شي. د دې نه بعد انډي او ټوني په څه ناسه طریقه باندې دلته نه وتښتي. خیر په سباله باندې دواړه روان وي. انډي د ټوني سره د دې د پلار طرف ته روان وي او کله چې ټوني د هغه ونې ته ورسوي چېرته کې چې دې خپل پلار تړلی وي خو دلته کې د ټوني پلار نه وي. ټوني ګوري چې د دې د قبیلې خلکو به دا وژلی وي او دلته کې دفن کلی دی. په دې باندې ټوني ډېره خفه وي. نو انډي د دې خواله راشي او ورته وایي چې موږ له دلته نه تلل پکار دي. ولې چې انډي سره ټیم ډېر کم وي او ټوني دلته نه تلل نه غواړي. نو انډي د ماشومې سره یوازې روان شي خو د دې حالت چونکې ډېر خراب وي نو لاندې راوغورځېږي. ټوني چې د ماشومې ژړا واوري نو د انډي خواله راشي او د دې د مدد دپاره تیاره شي. انډي چې په هوش کې راشي نو سوچ کوي چې د مرګ نه مخکې ما له خپله لور د هغه فیملي خواته رسول پکار دي کومه چې موږ د کهانۍ شروعات کې لیدلې وه. انډي په څه ناسه طریقه باندې د هغه فیملي خواته ورسي خو دلته کې دې ته پته ولګي چې دا کس الریډي زومبیزو انفیکټ کلی دی او ډېر زر به دې نه هم یو زومبي جوړ شي. نو دا خپله تماچه راواخلي او ورته وایي چې زه خپل ځان او خپله فیملي وجل غواړم. د دې نه بعد به دې تماچه کې دوه ګولۍ پاتې شي. ته هم خپل ځان او خپله لور مړه که. خو انډي دې نه انکار وکړي او بیا چې دلته نه روان شي نو دا کس خپل ځان او خپله ټوله فیملي ختمه کړي. انډي سره بله څه لار نه وي نو دا تماچه راواخلي او د خپل ځان د ختمولو فیصله وکړي. خو دې ټیم کې ټوني راشي او ورته وایي چې زه خپلې قبیلې ته تلل غواړم. زموږ قبیله دې ځنګل کې اوسي او که ته غواړې نو خپله لور دې زموږ قبیلې له یوسه. هلته کې به ستا لور محفوظ وي. نو انډي د دې په خبرو باندې خوشحاله شي ولې چې دا خپله لور یو محفوظ ځای ته رسول غواړي. دیو د ځنګل طرف ته روان شي. دې خوا د ټوني قبیله د زومبیزو په وژله کې لګیا وي. د څه مزل نه پس ټول ډېر ستړي شوي وي او انډي سره دومره ټیم نه وي او د دې طبیعت په خرابېدو وي او بیا لاندې په ځمکه باندې راوغورځېږي. خو په اخیره ټیم کې دا یو ډېر ښه سوچ وکړي. دلته کې د یو مړ جسم نه د غوښې یو ټوکړه راکټ کړي. بیا ټوني ته وایي چې زما د لور خیال ساته او په اخري ځل باندې خپلې لور سره میلاو شي. بیا په یو ډنډه پسې د غوښې دا ټوکړه وتړي. دې خوا د ټومي قبیلې والا ټول زومبیز مړه کړي او ویې سوځوي. بیا چې دلته نه روان شي نو د دیو نظر په ټومي او په وړه ماشومه باندې ولګي کوم چې د یو زومبي په ذریعه باندې مخکې را روان وي. ټوني د دې مخکې د غوښې ټوکړه نیولې وي او د دې په ذریعه باندې خپلې قبیلې ته ورسي. د ټوني قبیلې والا دا وژل غواړي خو د ټوني مور یې منې کړي. دیو ټوني او د انډي ماشومه لور بچ کړي او بیا ټوني مړ کړي. انډي د خپلې لور په خېټه باندې تینکي لیکلی وي. د دې نه بعد دیو د انډي جسم یو ونه کې بند کړي چې دا وایرس نور خور نشي او د انډي لور ته یو محفوظ ځای میلاو شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.